مې د څو شعرونه وروسته بیا غزل درته ارشاد ارشاد. چې زیات دروزي هزارونه مې د خولې نه آها ما به هر کړه د هجران تورې تیارې نه. زبردست. هتکړۍ د تورې زلفې د درنې دي آها هتکړۍ د تورو زلفو د درنې دي بکی تنګ یم ستا د حسن جلخانې نه. زبردست. درته سر و مال مې دواړه په دو درته سر و مال مې دواړه په دو ایښي نوره څه وکړم صنمه چې منې نه. پرې تپوس د احساساتو هلته وکړئ پرې تپوس د احساساتو هلته وکړئ چې واپس راشي منظر د جنازې. زبردست. د غزل دا ارشاد ارشاد. سو وار دی له ماشومې مینې زار شم آها پروا نشته که منصور غوندې په دار. زبردست. دا شعر بیا ووایه. سو وار دی له ماشومې مینې زار شم پروا نشته که منصور غوندې په دار شم. زبردست. د جامونو شړنګ چې واورم ساقي جانه د جامونو شړنګ چې واورم ساقي جانه یقین مه لره چې تنګ له انتظار شم. زبردست. او نه یې څکم او نه د څکلو عادتي یم نه یې څکم او نه د څکلو عادتي یم تش چې سترګو ته دې وګورم خمار. زبردست. دا شعر بیا ووایه. نه یې څکم او نه د څکلو عادتي یم تش چې سترګو ته دې وګورم خمار شم. زبردست. او قبلهم یې که هر څو د جام قیمت آها قبلهم یې که هر څو د جام قیمت دی او تر هغې چې سر شیندو ته به تیار شم. زبردست. امکان نشته چې له عشق دې توبه امکان نشته چې له عشق دې توبه وکړم دا مقام ګڼم د فخر قسمسار شم. زبردست. او ملایانو که ګناه مینې ته وویل زه منظر به ثبت لوی آها ملایانو که ګناه مینې ته وویل زه منظر به ثبت لوی. واه زبردست. منظر خټک د یو غزل تاسو ټول ملګری په فرمایش درته آیم که مازدیګر و خو څه خوند د مازدیګر نه و زړه را سره و په ځیګر کې د زړه سر نه و. زه په یو وخت کې داسې پروت وم بېوسه وم بې زړه ګوګل مې ګرځول و زړه اکثر نه و. انسان ته هر څه علم پوخ نن ورکړی الله خو د قدرت په کار کې عقل کې هنر نه و. پښتون د تورې په میدان کې جنگ بایللې ځکه ورسره څنګ کې خوشحال خان په شان نر نه و. نور به خپله غریبي درته بیان کړم څنګه کور کې د ځان پټولو نه مې څادر نه و. یسیر په تا پسې پروت ته همیشه پټې سترګې له یار نه زیات په تاریخ کې بل ستمګر نه و. والسلام. ضیا بھائی د څو شعرونه نور دې ته ډلای کوم. ارشاد. وی چې حقیقي ملک په لاره تلل پکار دي او د انسان له بندګۍ وتل پکار دي. بالکل زبردست. حقیقي ملک په لاره تلل پکار دي د انسان له بندګۍ وتل پکار دي. زړه جدا زبان جدا منافقت دی مسلمان ته دواړه یو ساتل پکار دي. چې لباس یې د مولاوي حرکتونه د کارون کړي شیخ لاړ یې له محفل شم کینې وجل پکار. دا شعر بیا ووایه. او چې لباس یې د مولاوي حرکتونه د کارون کړي شیخ لاړ یې له محفل شم که ښکاره وجل پکار دي. زبردست. یاسر ضیا بھائی اخیری شعر دا وی چې دشمن دې هم صفت کوي منظره په دنیا کې داسې ژوند کول. زبردست. ډېر